د پاکستان تازه حکومت چا ولې د نورو غلامیت کړ او بل خوا بیا چېرته ولې پاکستاني پولیس ووژل شول. ویډیو وګورئ. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان نوی حکومت لاس پوځي حکومت بللی دی. له یاد ګوند څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د شهباز شریف په مشرۍ راغلی ګوند حکومت له بهره راوارد شوی او د پاکستان ستونزې نشي حلولی. اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د حکومت د بیان ازادي نشي زغملی او د ټولو هغو خلکو په کورونو چاپې اچوي چې د دوی خلاف غږ پورته کوي. تحریک انصاف ګوند یاد اعلامیه په داسې حال کې خپروي چې تېره ورځ پاکستاني پولیسو د یاد ګوند تر 100 ډېر غړي نیولي دي. ویل کېږي چې په نیول شوو کسانو کې د دغه ګوند یو شمېر مشران هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند تر نورو زیاتې څوکۍ ګټلې وې، خو د مسلم لیگ ګوند او پاکستان پیپلز پارټي ګوندونو د ائتلاف په پایله کې شهباز شریف د نوي ائتلافي حکومت لومړی وزیر وټاکل شو. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پولیسو پر موټر وسله وال برید کې 2 پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. برید 13 شپه ناوخته د پیښور په ورسک کې هغه مهال وشو چې د میچنې سیمې پولیسو ګزمه کوله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په سیمه کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ یو ساعت نښته هم شوې ده. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. پاکستاني پولیس وایي چې په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په برید کې د پولیسو موټر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ هم د پیښور په بوټ بازار کې په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی و. دغه پیښه پر موټر سایکل د لیږدونکو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې وه. په پاکستان کې دا پیښې داسې مهال رامنځته کېږي چې تازه د شهباز شریف پر مشرۍ نوی حکومت لوړه کړې ده.